کله چې د ګل خان پلار د مړینې په حالت کې هغه ته د خاورو یوه ډکه کڅوړه ورکړه، نو ټول کلي پر دغه غریب پلار پورې خندل. خو هیچا ته دا پته نه وه چې په دې عامه خاوره کې د ګل خان د ټول ژوند داسې پاچا کېدندو کې راز پټ دی چې د چا په خوب کې هم نه ورغلی. د ګل خان پلار د کلي یو ډیر غریب او ساده بزګر چې په خپل ټول ژوند کې یې له خپل یوازیني زوی پرته بل هیڅ څوک نه لرل. کله چې د هغه د ژوند وروستۍ شېبې راغلي، نو زوی ته یې ویل: بچیا، دا کڅوړه یوازې هغه وخت خلاصه کړه کله چې دې په ژوند کې د امید وروستۍ ډیوه هم مړه شي او د اوبو دا سیند دې مخې ته بهیږي. د پلار له مړینې وروسته ګل خان سخت ایثار شو. کور کې نه غنم پاتې شو او نه د ژوند کومه بله لاره. کلیوالو به ورته ویل چې پلار دې درته په میراث کې یوازې د دره خاوره پریښې ده، بل څه نه لري. یوه ورځ چې کله هغه سخت ناهیلي شو، د کلي د سیند غاړې ته کېناست او هغه کڅوړه یې خلاصه کړه. خو کله چې یې خاوره په واړوله، د هغه سترګې له اوښکو ډکې شوې او عقل یې کار پرېښود. د هغې خاورې په منځ کې د کلي د زړې زمانې تر ټولو قیمتي سرې زرې پټې وي او ورسره یو وړوکی خط و چې پرې لیکل شوي و: زما پیاره بچه، دا زر ما ستا د راتلونکي لپاره خوندي کړي وو، خو که ما دا تا ته په ژوندوني درکړي وای، نو تا به هیڅ کله د مهنت او وخت ارزښت نه وه پېژندلی. دا خاوره مې ځکه ورسره ګډه کړې وه چې تا ته یادونه وکړم. انسان د همدې خاورې دی، خو که وخت او مهنت سم وکاروي، نو همدغه خاوره هم د سرو زرو قیمت پیدا کوي. ګل خان په هماغه شیبه پوه شو چې د پلار اصل میراث د سرو زرو کڅوړه نه، بلکې هغه لوی حکمت و چې هغه ته یې د صبر او وخت په بڼه کې ښودلی و. ورونو، که تر دې ځایه مو ویډیو کتلی وي، نو ویډیو لایک او چینل سبسکرایب کړئ، تر څو زموږ هره نوې جذباتي او سبق آموزه پښتو کیسه تاسو ته تر ټولو مخکې در ورسیږي. مننه.